زیات خوشاله ښه ګوره چې مړمبي ځل دی یاران دوستان دي بس مزې دي د خیره ښه کور دې ویلي که نه نه یاره کور مې څه نه دي ویلي السلام علیکم قدرمنو کتونکو سلامونه مې ومنئ یقینا تاسو به پېژندلی یم ګاډي کې ناست یو کینګرګلۍ نه تر پلۍ پورې زموږ دغه نننی ولاګ دی راسره زما ډېر خوږ محترم زما ملګری چونکې زه ورته د مینې نه د مور زوی یم رحم الله دی به نن د ډرایورۍ چارې ترسره کوي شاته چې کوم دی د سمارټ هلک عبدالرحمن نومیږي او هغه هلک چې کوم دی دا زمونږ خان دی خان ورته مونږ او دا دریم کس چې راغی که نه دی در سره په لاره د ده معرفي کوم نو وخت په وخت زمونږ سره دغه ولاګ ګورئ خوند یې واخلئ تاسو به مونږ پلۍ ته بوځو په پلۍ کې به در باندې د هغه ځای چې کوم ښکلاګانې دي د دې نندارې به در باندې کوو او بل د پلۍ خصوصیت دا دی چې هلته کې د خیبر پښتونخوا د ټولو نه خوږه او زبردسته مالټه پیدا کېږي بنده په لویه لار کې د ټریکټر ودرولی دی ټوله لاره دې راته بند کړې ده تپوس مپوس نشته جوړ جی بلکل نور ډېر زیات تیز دی والله بلکل سترګې راته پرې ښایي مونږ راورسېدو شکیله غوږونه دې آزاد شول که نه تا په لاره وي چې غوږونه آزاد شول دا څه وجه کېدی چې په غر کې ستا غوږ بند شي بس والله علم پته نه لګي خو دا د موډونو د وجې د هوا د وجې تا باندې زه دا مالټې خورم انشاءالله برابر به صحیح ده مور زیاته د باندې مالټې خورو نو اورېدونکو مونږه سوري کتونکو او اورېدونکو مونږه باغ ته دننه ځو ستاسو سره نور دغه لمحې شریکو نو مونږ سره اوسئ د باغ د مالک نه اجازت واغستو دننه راغلو دا باغ ډېر زیات لوی دی دلته تقریبا سل شپږ شلې ونې دي او ټولو ډېر ښه دانه نیولې ده نو زه به تاسو سره دغه شریکومه هم تاسو ته به ښایم چې دغه مالټه څنګه ده چونکې د پلۍ مالټه ډېره زیاته مشهوره ده دا زموږ خپل اقتصاد دی زموږ د خاورې خپل پیداوار دی خو له بده مرغه دې ته هغه شانتې هغه ترجیح نه ده ورکړی شوې د دې ځای زمینداران اوس هم دغه ګیله کوي چې چونکې دغه څیز زموږ نه ډېر زیات په ارزانه بیه باندې اخیستل شي موږ پر دې باندې ډېر زیات خواري کوو او ډېر زیات محنت وکړو خو چونکې هغه شان ګټه پکې موږ ته نه رارسي نو موږ به په دې اړه باندې د دې ځای چې کوم مالک دی یا ذمېدار دی د هغه نه هم پوښتنې کوو مالټې ډېرې خوږې دي ډېر زبردست مزه کوي د پلۍ مالټه ډېره مشهوره مالټه ده ډېره خوږه مالټه ده موږ خو د بونیر نه رالو ډېر خوند کوي یار ډېره مزه اچوي یاره پورته به ډوډۍ کوي مالټه شکر دی الحمدلله ښه مزېدار او ډکه شوې ده سره خاص د پلۍ مالټه ده مونږ سره دلته څلور پنځه باغه دي مونږ اغوښتي دي په دې وجه باندې او دا شاته تاسو چې وینئ مونږ دلته چړې چاقوان دا مونږ وایو چې یو سړی راشي او خپل تسلي وکړي او د ډېر لرې لرې نه خلک راځي او خلک په مخ کې ډېر زیات راتله مونږ باندې به اوس صرف خالي جمعه او اتوار چې کوم دی نو زیاتتر خلک راځي چې کوم آف ډیز وي او نور ډیز چې کوم دي نو په هغې کې خلک د کرونا په وبا په وجه باندې او د سختو په وجه باندې دونه خلک نه روځي نو هغې لږ بزنس چې کوم دی نو هغه اثر پرې وکړي په موږ باندې